د کهانۍ شروعات د کلیرا نومې جنۍ نه کیږي کومه چې یوه رایټره وي او نن دا یو میټینګ ته تلل غواړي بیا د کور نه راوځي او په خپل ګاډي کې روانه شي خو د دیو د ایونټ چې کوم ځای کې ارګنایز شوی وي نو دا د ښار نه ډیر لرې وي. کلیرا د ګاډي په میپ باندې لار برابر کړي او بیا روانه شي. د دې د سفر ډیر اوږد وي. د سفر په دوران کې کلیرا ډیره ستړې شي خو دا لاره د ختمېدو نه وي. خیر دا په څه ناسه طریقه باندې دغه ایونټ ته ورسي او بیا دا میټینګ اټینډ کړي او چې کله واپس راوځي نو دې سره د تلو غم وي ولې چې دا لار ډیره لرې وي. خو په دې ټیم کې د رامونا نومې یوه ښځه راشي او کلیرا ته وایي چې تا ته زه یو شارټکټ لاره خوستل غواړم. په دې لاره باندې به تا ته ډیره مزه میلو شي او دا ښار ته د تلو یو شارټکټ لار ده. بیا ورته په میپ باندې لاره سیده کړي. په دې سره کلیرا ډیره خوشحاله شي او واپس را روانه شي. خو دا د دې د ژوند تر ټولو غټه غلطي وي ولې چې دا شارټکټ به د دې دپاره یو ډیر غټ مصیبت جوړ شي. خیر دا په دې شارټکټ باندې روانه وي. دا یو خوشي روډ وي او کلیرا ته په نظر باندې نور ګاډي را نشي نو ډیره زیاته حیرانه وي خو بیا هم مخکې روانه وي. په لاره کې دا په تختو باندې وروخیږي. په دې سره ګاډی یو جلق وخوري نو دا یو سیټ ته ګاډی ودروي او بیا چې راکوزه شي نو دې تختو کې میخونه وي په کوم سره چې د ګاډي ټیر پنچر شوی وي. کلیرا د تختې سیټ ته کړي او بیا د ګاډي ډیک کولاو کړي. دې سره د ګاډي بل ټیر هم موجود وي خو دا ټیر لګولی نشي او دلته کې دومره څوک نه وي چې د دې مدد وکړي. کلیرا خپل موبایل چیک کړي خو دې باندې سیګنل نه وي چې دا د ځان دپاره مدد راوغواړي. کلیرا انتظار شروع کړي. د انتظار په دوران کې دلته کې یو ګاډی راشي نو دا ورته اواز ولګوي په کوم سره چې دا ګاډی ودرېږي او دې نه د لیسټر نومې یو کس راکوز شي او د کلیرا مدد شروع کړي. لیسټر یو ډیر حرامي انسان وي. د ډیر بدلولو په دوران کې دا بار بار کلیرا ته ګوري. د دې ارادې ډیرې خرابې وي. په دې سره کلیرا ډیره غبراو شي او دې نه لږه شاته شي. خو په دې ټیم کې د کلیرا نظر د لیسټر په ګاډي ولګي کوم کې چې هغه قسم تختې پرتې وي په کوم سره چې د دې ګاډی پنچر شوی دی یعنی دا د لیسټر یو چال دی. کلیرا چې د دې په باره کې تپوس وکړي نو لیسټر راپاڅي او بغیر د جواب ورکولو یې ونیسي. کلیرا چغې شروع کړي خو دې ایریا کې د دې د مدد دپاره څوک موجود نه وي. بیا ورله لیسټر یو څوک ورکړي په کوم سره چې کلیرا بېهوشه شي او لږ ټیم پس چې په هوش کې راشي نو ګوري چې لیسټر د دې سره د ځناورو خوی شروع کړی دی او بیا یې ډیره زیاته ووایي په کلیرا باندې دومره سخته تیره کړي چې دا بېهوشه شي. د لیسټر دا خیال وي چې کلیرا مړه شوه نو راویخلي په خوا کې یو ځنګل ته یوسي دلته کې په اوبو کې وغورځوي. د دې د تلو نه پس کلیرا راپاڅي. دا لا مړه شوې نه وي او ډیره زیاته خفه وي ولې چې کلیرا یو ډیره مشهوره جنۍ ده او د دې د بېعزتۍ نه که څوک خبر شو نو د دې کیریر به ختم شي. کلیرا دومره کمزوري شوې وي چې دا راپاڅېدی نشي خو بیا په څه ناسه طریقه باندې راپاڅي او خوا کې چې وګوري نو نوره هم حیرانه شي ولې چې دلته کې نورې مړې جینکۍ پرتې وي. دا په څه ناسه طریقه باندې دلته نه وځي او واپس هغه ګیراج ته ورشي دلته نه داسې سامان راټول کړي او واپس روانه شي. د راتلو په دوران کې دی یو بوټ لیدلی و نو دا دغه بوټ طرف ته روانه شي. کلیرا منټلي دومره ډسټرب شوې وي چې د هر یو ګاډي نه دا یریږي. دغه شانته کې دا په څه ناسه طریقه باندې یو دوکان ته ورسي کوم چې اوس هم کولاو وي نو دا واشروم ته ورشي د ټولو نه مخکې خپل جسم صفا کړي. بیا دلته نه پولیسو ته فون ولګوي. دا ټوله قصه پولیسو ته کول غواړي خو بیا د دې ذهن ته یو آیډیا راشي دا فون کټ کړي. د دې دا خیال وي چې د پولیسو په خبرېدو سره به زما بېعزتي وشي او دا لیسټر ته په خپله باندې سزا ورکول غواړي. د دې نه بعد کور ته راشي دلته کې خپله تماچه تیاره کړي خپل ټول جسم صفا کړي او بیا په خپلو زخمونو باندې مرهم پټۍ ولګوي. بیا چې کلیرا المارۍ کولاو کړي نو اچانک دې نه یو دوه لاسونه راوځي او د مرۍ نه ونیسي. دا په اصل کې د دې یو سوچ وي ولې چې کلیرا منټلي ډسټرب شوې وي. دغه شانته کې ورځ تیره شي. د شپې نه هم کلیرا ډیره غبراو وي نو ځان سره تماچه ریډي وساتي. خیر په سبا له دې ته یو فون راشي دې کې ورته یوه ښځه وایي چې ستا ګاډی مونږ سره دی نو دا هلته کې په خپل ګاډي پسې لاړه شي. دوکانداره چې د دې حالات وویني نو تپوس دې وکړي. کلیرا ورته دروغ ووایي ورته وایي چې ما د خپل بوای فرینډ سره جنګ کلی و په کوم سره چې زه ډیره زخمي شوې یم. خیر دا ورله خپل ګاډی ورکړي او کلیرا دلته نه روانه شي. د تلو په دوران کې د دې ذهن ته رامونه راشي ولې چې دې ورته دا شارټکټ خوستلی و او هسې نه چې د لیسټر سره د دې هم لاس وي. نو کلیرا د دې خواته د تللو فیصله وکړي خو د دې نه مخکې دا د رامونه په باره کې څه معلومات کول غواړي. بیا خپل کمپیوټر ته کیني. د ریسرچ په دوران کې دې ته پته ولګي چې د رامونه خاوند څه ورځې مخکې خودکشي کړې وه. په دې سره کلیرا ډیره حیرانه شي. د انټرنیټ په وجه باندې دې ته د رامونه د کور اډرس هم معلوم شي نو دلته کې د تللو فیصله وکړي. خیر د دې نه بعد کلیرا د رامونه کور ته لاړه شي او بیا د دې دروازه وټکوي. څنګه چې رامونه دروازه کولاو کړي نو ډیره زیاته
ته حیرانه شي. دې نه کلیرا ته پته ولګي چې دا هم د لیسټر سره میلاو ده. نو کلیرا ورته تماچه ونیسي، ورته وایي چې ټوله قیصه راته رښتیا وکړه. خو دا ورته وایي چې ما ته څه پته نشته. بیا به اچانک حمله وکړي او د کلیرا د لاس نه تماچه وغورځېږي. رمونه د تماچه په څه ناسه طریقه باندې راواخلي او واپس یې کلیرا ته ونیسي. بیا ورته رمونه وایي چې لیسټر زما زوی دی او ما د خپل زوی د خوشحالۍ دپاره دلته کې لیږلی وي. څنګه چې دا خبره وکړي نو دې باندې ډز کول غواړي، خو دې تماچه کې ګولۍ نه وي. کومه چې د کلیرا یو آیډیا وه، کلیرا یو چاړه راواخلي او په دې کې ښخه کړي په کوم سره چې دا مړه شي. د دې نه بعد واشروم ته لاړه شي او خپل مخ او لاس ووینځي. خو دلته کې د کلیرا نظر په تصویرانو ولګي. په دې کې د لیسټر سره د دې رور هم وي. د تصویرانو نه کلیرا ته د لیسټر پته ولګي. نو دلته کې لاړه شي. دلته کې دا د لیسټر انتظار شروع کی او بیا سټیم پس یو غټ گاډی راشي. دینه لیسټر راکوز شي. دینه مخکې چې دا په لیسټر باندې ډز وکړي په دې ټیم کې یو پولیس افسر راشي. نو کلیرا ورته څه ناسه دروغ ووایي او دینه ځان آزاد کړي. د سفر په دوران کې د دې نظر په هغه گاډي ولګي کوم کې چې لیسټر موجود وو. کلیرا خو ډیره غبروي او بیا د خپل گاډي نه راکوزه شي او بیا بغیر څه د سوچه د گاډي په ډرایور باندې ډزې وکړي او ویولي. خو چې کله د دې مخ وویني نو ورته پته ولګي چې دا خو لیسټر نه دی بلکې د هغه رور دی کوم چې بالکل د لیسټر په شان ته ښکاري. په دې سره کلیرا ډیره خفه شي ولې چې د دې د لاسو یو بېګناه انسان مړ شو. خیر د دې نه بعد واپس په خپل گاډي کې کینی او د لیسټر اډرس ته ورسي. دنه چې دا ورشي نو ګوري چې دلته کې ډیر تصویران لګېدلي دي. دې کې د کلیرا تصویران هم وي. کلیرا ته پته ولګي چې دا تصویران به د لیسټر رور ویستلي وي. په دې سره دا ډیره خوشحاله شي ولې چې کم کس دې سټیم مخکې مړ کو هغه بېګناه نه و. دلته نه دا خپل ټول تصویران راواخلي. بیا د لیسټر په تلاش کې ګرځي. خو په دې ټیم کې د یوې کمرې نه د ګلنډر اواز راشي. نو کلیرا دې کمرې ته رادننه شي. دې سره لاس کې تماچه وي. څنګه چې لیسټر راتاو شي او د دې نظر په کلیرا ولګي نو ډیر زیات غبراو شي. بیا ورته کلیرا وایي چې ما ستا مور او ستا ورور دواړه وجلي دي او اوس ستا نمبر دی. په دې سره لیسټر ته ډیره غوسه ورشي او دې باندې حمله کول غواړي. خو د حملې نه مخکې په کلیرا ډزې وکړي او ویولي لیسټر یو ډیر مضبوط انسان وي. دا بیا هم په کلیرا پسې بهر راوځي. خو کلیرا د ځان سره ډیرې ګولۍ راوړې وي او بار بار دې باندې ډزې کوي او بیا یې ډیر په ګنده مرګ سره مړ کړي. د دې نه بعد کلیرا روانه شي او هغه ځای ته لاړه شي چېرته کې چې دې نه موبایل غورځېدلی و. دا خپل ثبوتونه ختمول غواړي چې پولیسو ته د دې باره کې څه پته ونه لګي او د ځان سره خپل تصویران راواخلي او واپس راشي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.